لا په کټ کې په لرزه پریوزي له کټه چې د چا تر غوږ زما د تورې شړنګ دی لا تر اوسه یې ماغزه په قلار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی یو پخوانی غزل به ویو چې دا مې نصیب دی خلکه دا مې له خپل بخته راځي خیر د خو ژوند دی که نه هر چا باندې سخته راځي دا مې نصیب دی خلکه دا مې له خپل بخته راځي خیر د خو ژوند دی که نه هر چا باندې سخته راځي لکه مرګی چې ناڅاپي پر چا نازل شي که نه پر ما غمونه تل همدغسې بې وخته راځي لکه مرګی چې ناڅاپي پر چا نازل شي که نه پر ما غمونه تل همدغسې بې وخته راځي اوس که غریب یم غریبي ده او بېوسه یم امید لرم له خدایه ښې ورځې به مخته راځي او نن که کمسلو ته احتیاج یم پروا نه کوي سبا به هر یو همدغه زما درنښته راځي نن که کمسلو ته احتیاج یم پروا نه کوي سبا به هر یو همدغه زما درنښته راځي نن یې ویل چې صداقت خو مزدورۍ وخوړه سهار وختي وځي د شپې بیخي ناوخته راځي په ډېرو ګرځېدلو مو چپلقو څنډې ووهلې و نصیبه تا پسې مو کومې منډې ووهلې او څنګه دې د سپکو په څېر سپک خلکو ته سپک کړلو وخته بچې شبنګ باندې د سمه لنډې ووهلې توجه نم نړۍ مننه بس د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمېرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی